علم دا ډیر فضیلت والا څیز دی او د علم د وجه نه انسان ته ډیر عزت ملاویږي. دا ډیر عزت والا څیز دی. امام ابراهیم حربی رحمت الله علیه فرمایي چې حضرت هاشم رحمت الله علیه والد صاحب هغوی د میانو کاروبار کولو، میانو سر کې د دې کاروبار په کولو، او خپل زوی هاشم رحمت الله علیه هغه د علم د طلب نه منع کولو، و هغوی به بیا هم علم حاصلولو او کوشش به کولو د علم د حصول. نو ډېر تکړه عالم ترېنه جوړ شو. یو ځل قاضي ابو شیبه هغه سره د هغه د فقه په مجلس کې مناظره هم وکړه، ډېر قابل و. او بیا دوی یو ورځ بیمار شو، او چې کله بیمار شو نو قاضي ابو شیبه هغه د دوی عیادت دپاره راغلو، د پوست دپاره د دوی کور ته. کله چې هغوی راغلو نو یو سړی په منډه لاړو او د هاشم رحمت الله علیه والد بشیر هغه ویره خبر کو، او چې ستا کور ته خو د وخت قاضي راغلی دی. نو چې کور ته راغلو نو هغه ډېر زیات تعجب وکړو، ډېر حیران شو چې دا څه عجیبه ماچېره ده. نو بیا کله چې قاضي لاړو او بیا د هاشم رحمت الله علیه والد صاحب هغوی بیا ویل چې یاره دې نه بعد به زه ته د علم د حصول نه هېڅکله هم منع نه کړم. د علم دا ډېر د عزت څیز دی. دې سره انسان ته ډېر عزت هغه ملاویږي. امام بخاري رحمت الله علیه چا چې صحیح بخاري لیکلی، او دا د دې امت دپاره، د دې امت مسلمه دپاره دا یو ډېر لوی خدمت دی. او د قرآن عظیم الشان نه پس د ټولو نه صحیح کتاب هغه صحیح بخاري دی. په دې باندې د امت اجماع کړې ده. نو امام بخاري رحمت الله علیه هغوی چې کله نشاپور ته راغی، نو نشاپور کې د هغوی د استقبال لپاره 4,000 شهسواران هغه راوتي وو. په اسونو باندې سواره 4,000 کسان دا راوتي وو. کم خلک چې پیدل وو یا اوښانو باندې وو یا نور سورلۍ ورسره، هغه د دې نه علاوه نو دومره عظیم استقبال یې ده کړی. دا عزت ته د علم د وجې نه ملو شوی. دا علم دا یو ډېر دروند څیز دی، ډېر د عزت څیز دی، او چاته چې دا عطا شي دغه انسان ته د دنیا او د آخرت ډېر لوی خیر عطا شو.